ملګري وو خو فرقونه پکې وو. دا یو خوشبین او د آرامه ذهن څښتن وو، دا بل بدبین او ورخطا بني آدم وو. دا یو سبا ته کتل، دا بل په پرون کې لاهو. خوشبین ملګری ورو ورو شتمن شو، خو د بدبین ملګري لاس تنګ وو. وختي بس په دې تېراوه چې که داسې شوی وی نو داسې به وو، او که هغسې نه وی شوی نو هغسې به وو. د دومره د پرون خبرې کولی چې ملګري د پرون نوم ورباندې کېښود او پرون به خپل ملګری سبا باله. سبا ترکان ته فرمایش ورکړ چې یوه وړه بیړۍ ورته جوړه کړي. بیړۍ جوړه شوه او سبا پرون ته وویل چې په سیند کې په اوږده سفر ووځي، دنیا وګوري. بیړۍ د بګۍ غوندې 2 شا په شا سیټونه لرل. په هر سیټ کې د یوه کس ځای و. په مخکني سیټ کې بیړیوان او په شاتني کې پرون کېناستل. د دواړو سیټونو ترمنځ او د شاتني سیټ دواړو غاړو ته تختې لګېدلې وې، داسې چې پرون له یوې خوا پرته نورې خواوې نشوې لیدلی. د سیند له سفره له راستنېدو وروسته سبا له پرونه پوښتنه وکړه، سفر دې څنګه و؟ پرون وویل، په سیند کې مې پخوا سفر نه و کړی، دا راته نوې تجربه وه، خو په خوشحالۍ یې پوه نه شوم، ځکه اکثر وخت به ورخطا وم چې هر آواز به راغی ما به ګمان کاوه چې کوم خطر به راپېښ وي. سبا ورته وویل چې څوک مخه نه ویني او یوازې شا ویني هغه خامخا ورخطا کېږي. وایه د سیند د غاړې منظرې څنګه وې؟ خوند دې ورنه واخیست؟ پرون وویل د سیند په غاړه ډېر ښکلي ځایونه وو، خو که رښتیا ووایم زه یې په خوند پوه نه شوم، ځکه ما به ښکلې منظره په داسې حال کې لیدله چې ورنه لرې کېدم به او افسوس به راته درېده. کشکې مې مخه خلاصه وی چې ښکلاو ته د نږدې کېدو په خوند کې شریک شوی دی. سبا ورته وویل ته په ژوند کې ځکه ورخطا یې چې پرته له پرونه نورې زمانې نه وینې، او ته ځکه ارمانجن ژوند تېروې چې خو شیبو ته ورنږدې کېدل نه بلکې ورنه لرې کېدل وینې. ته که په ماضي کې لاهو یې دا به دې حال وي.